الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين دوستان وزیزانو الله رب العزت په کائنات کې د انسان تخلیق وکړو د کائنات ته انسان راولېږلو او په ځمکه باندې د سترګو زینت د ټولو نه اعلی ارفع او منبع کې د انسان الله رب العزت پیدا کړ په کائنات کې چې انسان موجود دی د ټولو نه قیمتي اساسا انسان دی په ځمکه باندې انسان موجود دی د هر څیز قدر او قیمت شته هغه د سپین زر دی هغه دولت دی کا ډالر دی کا ریال دی کا درهم دی کا دینار دی هر څیز قدر او قیمت شته که یو لمحې دپاره دا سوچ وکړي چې د مخ د ځمکې نه ټول انسانان ختم شو د هېڅ څیز قیمت او ویلو به پاتې نه شي او الله رب العزت د انسان ابتدا د حضرت آدم علیه السلام نه وکړه او دغه رنګې چې حضرت آدم علیه السلام الله رب العزت پیدا کو او دنیا ته یې راولېږلو نو هغه پیغمبر راولېږلو یعنې د انسان ابتدا د پیغمبر نه شوې ده او د انسان ابتدا چې د پیغمبر نه شوې ده د ټولو نه معصوم انسان چې دی هغه الله رب العزت په خپل مخلوق کې پیدا کړ تخلیق په لحاظ سره الله رب العزت د ټولو نه اعلی او ارفع پیدا کړ او مخلوقاتو کې د ټولو نه عزت ولی پیدا او په لحاظ په جسماني لحاظ سره چې وګوري د ټولې دنیا خلیفه دی جاعل فی الارض خلیفه پس مکه کوم وخت ځمکه انسان خلیفه وګرځي اوس دغه انسان ته د الله رب العزت عقل شعور ورکړه چې د دنیا څومره ټکنالوژي څومره جدید دوره څومره مسایل وسایل څومره آسایشونه دا څومره څیزونه چې وګورئ دا ټول الله رب العزت انسان ته د عقل ورکړی دا ټول د هغه د پیدایش د عقل اوس لکه مثلا انسان دی پلار دی زوی دی زوی انجینیر دی به زوی ډاکټر دی به زوی دغه دی نو دا کمان د چا دی دا کمان د پلار دی چې د ده اولاد دی خلق د پلار یادوي همدغه رنګې د ټول مخلوقات چې دي د څومره انسانان دي د الله پیدا کړي چې الله پیدا کړي دغه الله چې کوم مخلوقات پیدا کړي خلکو ته دوی چاته عقل ډېر ورکړي چاته شعور ډېر ورکړي چاته خپل تقسیم په لحاظ سره هر چاته خپل عقل ورکړي چې دنیا ته راغلل د دنیا په دولت کې د دنیا په رنګ روغن کې د دنیا په پیسه او دولت کې دومره مست شو چې اچھا خپل هغه یادګیرنه هغه عالم ارواح خبرې ورسوي حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي
هر هغه سړي به الله رب العزت بخنه کوي چې کوم سړی الله رب العزت یادوي. الله رب العزت یادول مطلب د الله رب العزت اطاعت کوي، د الله رب العزت فرمانبرداري کوي، د الله اوامر مني، د الله حکمونه مني. دا خو د الله رب العزت احکام. نن سبا واده روان دی، سیزن روان دی. ستا واده بغیر د جنډ کېږي، ستا غم بغیر د روټۍ کېږي، بلکل کېږي. ما ته یې ښه خو پرېږدي څه چل د غم نه ما واده جوړ کړی او د واده نه ما هغه ډرامې او فلمونه جوړ کړي چې خلک ورته حیران دي. حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې نکاحونه آسان کوي، په مهرونو کې لوڼو پسې لږ لږ څیزونه لیکي، نکاح آسان کوي. څوک به تباغات پکې لیکي، څوک پکې ورته جایداد لیکي، څوک پکې ورته کورونه لیکي، څوک پکې تولې هغه یو نکاح په تړه نه پای کې 200 تولې سره ورته نو ما ورته دا ورته ورکړی شي. بل ځای کې ناستونه هغه کور چې ورته کرایي او 2 کاله باندې ورته پایداباد جوړې کړل. دا اوس څه شي دی؟ دا یو نکاح پسې خندا ده چې ورته وایي چې دا ولې ته دا دومره لیکل کوي؟ یاره چې لور سکیورټي ده، ما ورته ستا د لور نن سبا صحیح ورته فیر خو نه چلېږي. نن سبا ډېرې رشتې دي خو داسې کېږي چې د خاوند نه مال والي او بس راپوچک در شي. خاوند ورته کېنه زه د خاوند نظر خبر کې بس ناست دی پړک پکې بس خبرې کوي یار سره ختمو مې کور زما پر دی. نن سبا قانون د جاري د خاص قانون لا بیګل پکې بلکې پاس کړی دی چې خاص بچو ته د کنسل وکړل 3 کاله کې نو 1 لک جرمانه د مایک ته یو څه خوانه نوې نظامونه دي په رب یتیم په داسې نظامونه په باندې راځي چې تاسو سوچ کوئ. دا سید د قیامت علامې دي نور څه دي چې داسې نمونې راځي او موږ باندې مسلط کېږي او په دا ډول سب کې نه دي برابر وي. که جایز نه جایز دا شی ډټه صحیح پړ دې په دې حساب استاد عزیزان رب العالمین په توبه او استغفار مسیح او تخلاصي کې زموږ بخنه ډیره ګرانه ده، ډیره زیاته ګرانه ده. او مارکیټ کې روان په مارکیټ ته چې کله مې دا روزګار روان د مارکیټ ته روان او د خلکو د لین دین تمام کتل، د خلکو د ډیلینګ تمام کتل، د خلکو د ایڈوانس پیمنٹ اخیستو باندې او بیا په منکرېدو پیسو باندې کوم لین دین مو ته حیران شوم چې د دې خلکو په خلک خصوصا که خدای وکړي. الله رب العزت انسان ته هر شی معاف کړي، انسان د انسان حق به نه معاف کوي. ګورئ ما دا په لین دین کې کلیر نه یو، ما دا په معیار په سیس په خرڅولو کې کلیر نه یو، ما دا په هر سیس کې ملاوټ کوو، ما دا په هر سیس کې دوکه او فراډ کوو. بل مسلمان به څنګه دوکه کوو، بل مسلمان بل سره به څنګه فراډ کوو. دې ته ما دا بزنس نوم ورکړی دی. دوستانو عزیزانو د مسلمانانو معیارو په انډونیشیا او په ملیشیا کې صحابه کرام تللي او اسلام کې هلته خور شوی دی او څنګه دې خور شوی دی خبرې خو زیرک خلق دي د بزنس پوینټ باندې تللي بزنس یې کولو، تجارت یې کولو او چې تجارت یې کولو خلکو ورته یار تاسو څه ته راغلي او موږ تجارت ته راغلي، تاسو ډېر ښه خلک یې، تاسو به کوم مزه کوئ او دې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کړی. دلته که ما تاسو سوچ چې روژه راشي او شی به اسمان ته وګورئ چې ډېر روژه ده. بس کرونا ماسکونه د 500 ماسک د 100 ماسک کې په 200 او 200 ته ورسېدو او په بانک د بارمرو پر چته خاطر بانکونه په بانکونو باندې بیا څه ورته ده ستاسو کارتونه ته وګورئ، ستاسو حرکتونه ته وګورئ. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے ایمان والو الله او یری وقولوا قولا سدیدا، خبره کوي سم خبره نیغه خبره کوي. یصلح لكم اعمالکم ويغفر لكم، خپل عملونه به ټیک کړي نه دي، خپل ځان به ټیک کړی نه دی او په خپل کور کې بچي ته مونځ له ولې نه کوي، خپله مونځ کوي. هغه سپه لاره باندې راتېرېدم، یو پلار خپل زوی راګیر کړ، څه کوي ما یې ولې دې وویل دې مونځ ته ځي، ما یې ته تللی نه زه خو نه یم تللی، ما یې چې ته ته یې تللی دې بسې لاړ شي، ما یې ته د الله نه نه یېرېږي، دې بسې د الله نه ویېرېږي.
زوی خو بچی خو پلار ته ګوري چې پلار مې داسې محفل کې ناست دی چې رباب او د ډنګ ټکور مې محفل یا خدای مالې چې پلار مې دلته راځي زه جومات ته ځم ته دې د شیطان په لار روان یې او زوی ته دې وایي چې د رحمت په لار روان شه هو زنده‌باد یاره ته دا سوچ کې زما زوی دی نیک عمله شي صالح شي او زه د شیطان ملګری یم تاسو دوستانو عزیزانو په دنیا کې وخت تېروئ د الله په اطاعت کې وخت تېروئ که د لین دین معاملات وي که خلکو سره چلیږئ نو خیر چلیږئ که معاملات کوئ نو سم معاملات کوئ دوکې فراډونه یو بل له دوکې بدې ردې غیبت کنځل ګینا د دې څیزونو ځان حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې د مسلمان سره غټ خیانت دا دی چې بل مسلمان پسې بدرت کوي ما ته چې مدیګار بچی شو د سوره پسې وبل مولانا داسې او د داسې څه پیدا څه عمل له خپل کړي له څه مزونه دي کړی راټول دی ورپسې خبر دوستانو عزیزانو نیک عمل کول آسان دي خو پاتې کول سیو کول سنبالول محفوظ کول کلک کار نن سبا په څو کته چاته خیر خبره کوي یره چې دې کوم څه نصیحت نه کوي د په خامخا سمات سلام قدرې چاته نشي کولی چاته سلام کوي سیټ مطلب راغلی دی نو کو سړی خو تکلا شي سلام دا حال هر ټیم زموږ د ذهن نیگیټیو سوچ کوي چې پوزټیو سوچ مو نه کو چرته دا سوچ مو نه کو مسلمان ته په پیدا څنګه ورکو چرته دا غیر مو نه کړی چې مسلمان ته راحت څنګه ورکو چرته دا سوچ مو نه کو چې د مسلمان په خیر خیګړه کې او په تکلیف کې بسنګ پکار دوستانو عزیزانو د دنیا وخت له اخبار تر شکو کالو پورې شلو کالو پورې 20 سالو پورې انسان په لګوالۍ کې په ژوندون کې وخت دی د شلو کالو نه بس 15 کال عمر به پتا باندې دا لس کاله پکې ستاسو تعلیم شو نو 10 کاله شو نو چې واده وکړي دا 10 کاله ستاسو ژوند د شپېتو نه بس خو بیا سیم ایکسپایرینګ خبره ختم تاسو یو ټیم ختم شي تاسو دا د ژوند حقیقت ته مرګ تر مرګ باندې پاتې راشي اسرائیل باندې په قبای باندې ولاړې ته وایي چې دا خوب وینم ګوریا په خوب نه دی په قبر کې دا قبر ته چې انسان نه شي ډېرې چغې مغې وایي دی وایي چې تا خوب وینم واګوره خوب نه یاد کړی ځکه دا خلک په کې لا باندې نه کوي چې دا قبر په کې داسې شي دا حجر په کې داسې شي دا ولیانو د ځان قصیدې او ځان نشي جوړ کړی دي مونږ دې څه پیښته وي دا دنیا خپل جوړه ده دا نظام خپل جوړ دی دا خپل جوړ دی دا فرعون او د موسی د خبرې د ولیانو راټکړې د نن سبا زمانه د فرعون او د موسی خبرې کوي دا هغه د دې خلک روز پر امت کفر طرف روان دي ته وایې زما بچي ترقی پر ترقی نه کفر طرف روان دي دا قیانوسی طرف روان دي دهریت کیږي زایدست کیږي کمیونست کیږي ټول باغ دندل کې بختی الناس وتا سره یو شپ پیار دی بچا سره ته خپل دین خبر ته خپل نور نه خبر چې کته وی چټ باندې چا سره لګیا مسنجر باندې چا سره لګیا د چا سره پیار کوي ته خپل بچی چې چرته سی ورته پرایویسی چې ته چکړي دوستانو عزیزانو ډیر لمناک مرحله په دغه باندې او وخت د خدای غیر د دې نه د اساس کوي یعنی حالات د لاس نه کيو په تاسو نه وته بیا وایي چې دعا وکړي چې الله خیر کې بیا پرې په دواګر پرې شي نه راځي اوس نظام کنټرول حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې خيار مؤمن مسلمان هغه دی چې د حالاتو مخ کې ځان خبردار کړي او ځان د هغې باندې کړي دا اهداف قومي دجال برازي د ټول سره چې بچي کې دجال ټول دي چې کومه کې دې پتا سو باندې ده پتا نه هي چې دا موبایل راوالي ته ځان خبرې چې د پیسې سموري دلته کې بیا راشي چې ورته پټي کوئی خپل الله اکبر الله اکبر مو سوړو کې سب کې ما ته جوړ لري ولې ته د خدای تعالی نظر پټ استاد عزیزان کته نه هایي کبز یکسویږي کزان دی هر وخت د الله رب العزت دربار کې توبه استغفار قدم قدم نه په سکند کې سې ورته د تفسیر کوي الله وخت د نور خو مسلمان نه سي ورته هغه شپ کومه دې چې ته مسلمان صرف په نوم باندې مسلمان پاتې شي
حدیث شریف کی راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان مستدرک احمد کی راغلی مستدرک حاکم کی راغلی مستند روایت چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي چې اخري زمانه کې به زما په امت به داسې یو زوال راشي چې د دې دین د دې لیندین په ټول د غیار په شان کې او غیار به د دې خپل کړي یعنی د مسلمانانو کوم صفات چې کوم لیندین چې کوم امانتداری او دیانتداری اب اغیار خپل کې او د اغیار او ټګي دوکا فراډ د مسلمان اختیار د مسلمانانو خلک متنفره دي ټول به اغیار دي ټول به غیر مسلم دي دا وخت را روان دي او دا ټیږي وګورئ صورت دا اغیار صفات مسلمان خپل کړ او د مسلمان صفات چې هغه او هغه چې کوم اخلاقیات کوم معاملات کوم لین دین خپل کړل دی په باندې هغه ته څه فائدہ نه لري په کلمه نه لري په کلمه یو نه کار په وخت مسلمان نو دوستانو عزیزان مرز مې راپور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیشنګوئی اختیار کړي او خيار مؤمن مسلمان هغه دی او متقی او پرهیزګار هغه دی چې د فتنو د مصیبتونو د آسایشونو د باوجود ځان مخکې نه سموي مؤمن څه ته متقی څه ته وایي حضرت عمر رضی الله عنه څخه یو کس راغی حضرت درته وایي چې متقی څه ته وایي هغه ودرېد د ځان نه صادر تاو پیدا صادر خو عام صادر دی چې تا دا سي صادر ځان د مجمل صادر یا د ریشم صادر ځان نه تاو کې به یو خاطر لا باندې تیریږي ته د هغې نه څنګه ځان بچکې را بچکې متقي سړی دی د شکوک او شبهاتو نه د دغه رنګې حرامو نه د جوارو نه زما ستا ځوانانو نن سبا په موبایلو کې ګیمونه اچولي دي وي دا B9 ګیم دی دا پلاکې ګیم دی پلاکې ګیم دی زی پیسه ورڅخه یو ورځ کې نه صرف یو ورځ چې ستا ځوان د ورځې څو پیسې سي ورته په څو سمیت ته کې په ګیمونو ورڅخه جواری په موبایل کې ناست هغه د یو ته کې ځوان ناست موزیک وایي ډېر پریشان مې ولي اطلاق سویل نشد خلقونه می قرضی راغستی غریب لکه روپۍ قرضدار یې وای په څه باندې قرضدار یې په موبایل کې مې ګیم اچولې دي جواری مې شروع کړل ځان په مصیبت اړولې دي وای نو بیا دې له په پیسې باندې په خلکو راته وي چې په 10,000 باندې بل کاو کړنی وې زه په ورټت باندې ټکا قرضدار یم وای دا دې وړو کې ماشوم دا ذهنیت ته چې په ګیم کوو په ګیم باندې پیسې ګټم دا حال له په ملت دې هدا پر راځي دا په ټولو خلکو گیمونه ډاونلوډ کړو ټول خلکو به گیمونه کوم چې راشه په دنیا کې د گیمونه دي بس چلاوه زنده باد نو بچا مزدوري کوله نو بچا کار وکړ نو بده کې گیمونه د بنا سره ټول خلکو به گیمونه کوي چا به جایز نه نو چا به کارونه نه کوله چا به سکو چا به سکو دوستانو عزیزانو خپل اولاد تربیت صحیح وکړي خپل اولاد باندې پوره نظر وساتئ خپل اولاد د لاسو نه او د مټو نه مونږ باسي یو اکټیویټي باندې صحیح ورته نظر ساتي چې څنګه داسې نظر ساتي خپل سکول ته بوزي راولي او تکرانګي خپل صحیح ورته یو موبایل اول ورکوي کډي ضرورت ورته ډیر زیات ضرورت یې ټلیفون لپاره د دماغ مو ته کمزوري کړل نظر مو ته کمزوري کړل وړو مو په وړوالي باندې ولیکل او تر دې پورې چې بدی لعنت او بدی مصیبت کې مراګل کړی الله رب العزت دې تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله